اسلامي امارت او د نشئی توکو پر ضد مبارزه له میراثي بحرانه تر عملی حل لارې. نشئی توکي هغه ماده ده چې د انسان ذهن، احساسات او د بدن پر فزیکي فعالیتونو اغیزه لري. د ډاکټرانو په وینا دا توکي لکه هیروین، چرس، الکول او نور انسان ته د لنډمهاله خوشحالۍ او آرامۍ احساس ورکوي، خو د دوامداره استعمال سره د روږديتوب لامل ګرځي. د نشئی توکو استعمال د انسان پر روغتیا ډیره ناوړه اغیزه لري. له رواني اړخه دا توکي خپګان، اضطراب، بېخوبي او ذهني ګډوډي رامنځته کوي. له فزیکي پلوه هم د انسان بدن ته سخت زیان رسوي. خو په افغانستان کې د نشئی توکو کرکیله، استعمال او قاچاق په څه باندې تیرو 2 لسیزو کې یوه پراخه او ژوره ټولنیزه ستونزه ګرځېدلې وه. د هیواد په ډیرو ښارونو، سړکونو، پارکونو او کوڅو کې په میلیونونو کسان چې ماشومان او ښځې هم پکښې شامل وو په نشئی توکو اخته پراته وو، چې نه یوازې خپله له سختو روغتیایي، رواني او ټولنیزو ستونزو سره مخ وو، بلکې د ټولنې امنیت، پاکوالي او عامه فضا هم له جدي ګواښ سره مخ کړې وه. نشئی توکي د افغانستان د خلکو لپاره یو اوږدمهاله، پیچلي او غمجنه ستونزه وه. دا هیواد د نړۍ تر ټولو ستر د تریاکو تولیدونکی ګرځېدلی و او له همدې لارې د میلیونونو افغانانو ژوند هم له ګواښ سره مخ و. له دې ټولو ستونزو سره پوښتنه دا ده چې ولې د مخدره توکو تولید، قاچاق او د معتادینو د شمیر زیاتوالي ستونزه دومره پراخه سوه، او آیا د پخواني ادارې چارواکي پکښې ښکیل وو؟ د سیاسي چارو کارپوه ادریس محمدي زازي باختر اطلاعاتي اژانس ته د دې پوښتنو په جواب کې داسې وویل: په تیرو 20 کلونو کې تقریبا د موادو مخدرو سره د مبارزې تر عنوان لاندې ته تریلیونو ډالر راغلل، مګر موادو مخدرو کښت، قاچاق، استعمال ورځ په ورځ لوړېدلو. روږدي اشخاص او افراد تقریبا هر کور دروازه وټکوله او هر کور کې تقریبا یو روږدي اشخاص او افراد پرېښودل. دا چې دې پر ځای کم شي، ورځ په ورځ زیاتوالي کچه زیاتېدله. مګر په دې 4 کلونو کې د افغانستان اسلامي امارت یو له سترو لاسته راوړنو څخه هم دا ده چې د موادو مخدرو کښت، قاچاق او د استعمال کچه تقریبا تر 0 کچه راکته شوله. ادعاګانې، ثبوتونه، شواهد خواته دا هم ښیي چې هماغه افراد او اشخاص چې په تیره دوره کې د سره مبارزه کوله، موادو مخدرو په مبارزه او کنټرول کې یې سهم او رول لوبولو، او هغوی پر دغه موادو مخدرو باندې روږدي او قاچاق یې کولو او کښت یې کولو. له بلې خوا د تیرو 4 کلونو را په دې خوا چې اسلامي امارت په افغانستان کې واک ته رسېدلی، د هیواد د ډیرو میراثي ستونزو ترڅنګ د نشئی توکو پر ضد پراخ اقدامات ترسره کړل. اسلامي امارت د معتادینو ټولول، تداوی او بیرته ټولنې ته ورستنول د خپلو لومړیتوبونو له جملې څخه وګڼل، چې په همدې موخه یې د هیواد د ټولو ښارونو او ولسوالیو څخه په میلیونونو په نشئی توکو روږدي کسان راټول او د درملنې لپاره ځانګړو روغتونونو او صحي مرکزونو ته ولېږدول، چې تر دې مهاله په لکونو روږدي کسان روغ شوي او خپل عادي ژوند ته ورګرځېدلي دي. دا چې اسلامي امارت ته په میراث څومره معتادین پاتې سول او اوس یې د تداوی په موخه د جدي کار ترڅنګ څومره روغتیایي مرکزونه جوړ شوي، په دې اړه د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان امرخیل باختر اطلاعاتي اژانس ته وویل: د افغانستان اسلامي امارت د حکیمېدو څخه وړاندې په افغانستان کې د یوې سروې په اساس 3.5 میلیونه معتادینو شتون درلوده، چې بدبختانه په دغه کې ښځینه او ماشومانو هم شتون درلوده. د افغانستان اسلامي امارت د حکیمېدو څخه را په دې خوا د عامې روغتیا وزارت له لوري هڅه وشوه چې موږ دغه معتادینو درملنه ترسره کړو. په دغه برخه کې خوشبختانه چې موږ د 15 څخه پورته روغتي مراکز مو فعال ساتلي دي، په هغه کې د ښځینه او نارینه او معتادینو درملنه ترسره کیږي. همدارنګه دوی ته د مشورې برخه، د فالو اپ برخه دغه ټولې فعال دي، ترڅو موږ وکولی شو چې دوی بیا د احتیاط څخه وژغورو، بیا احتیاط ته راونه ګرځېږي. همدا اوس موږ سره په ټول هیواد کې د 10 په شاوخوا کې روغتي مراکز دي چې هغه په کابل او ولایاتو کې فعال دي، په هغه کې په ځانګړي شکل سره د ښځینه او ماشومانو درملنه ترسره کیږي. په ورته وخت کې د لغمان او هرات ولایتونو 2 تنه اوسیدونکي محمد سمیم خیرخوا
او شیر احمد هم د روږدو کسانو د تداوی په برخه کې د اسلامي امارت اقدامات وستایل او ویل چې د روږدو کسانو د ټولولو سره سم د غلا او ترڅنګ د جرمونو کچه کمه سوې او خلک اوس په ډاډه زړه په پارکونو شارونو او کوڅو کې تګ راتګ کولی سي. دوی زیاته کړه موضوع تاسو ښه اشاره وکړه د متعدین په اړه تیر نظام کې د جمهوریت په وخت کې چې متعدین په دې پارکونو کې ډیر زیات و او خلک هم داسې په آزاد هغه هم ګرځېدی نه شه. یو مثلا د خامیاتي هغه هم په دې کې غلم ډېر و غلم ډېر و نو هره ورځ چې موږ د هغه نه خبرېدو غلا هم کېده هم موبایلونه ورک کېده. خو اوس فلحال د امارت اسلامي په رسېدو سره دا د متعدین هغه هم بیخي کم شوي دي نو د دې جلو نیول شوي دي پارکونو کې هغه دي هر څوک راتلی شي دلته هم مجلس کوي شي هم هماغه څه چې ورزش کوي سهار له طرفه په خپل هماغه کارونو کې ډېر کوي. نو موږ د هغه نه ډېر خوشحاله یو د امارت اسلامي نه چې د هغه د سطح د جرایم ډېر صفر ته رسېدلی دی د سطح جرایم صفر ته رسېدلی دی او خلک هغه نه راضي دي. اوس موږ د پارکونو کې او د شاوخوا کې موږ داسې هغه محتاط نه ګورو چې چېرته هغه ناسته وي نشهیي توکي مواد وهي هغه وهي هغه نشته دي. نو فضل خدای د امارت اسلامي نه موږ یوه نړۍ مننه کوو چې دا د دې هغه اجلای نیولې دي خلک هغه تداوی مو شروع دي نو فی‌الحال اوس هغه ښه دی. خدا رو شکر قبلا که زیاد بود معتادین چون کسی فکرش نبود یا مشکلات بود دیگه اینو نمیتونه ولی 10 سال پیش من اینجا بودم از 10 سال بعد حالا آمدم جمع‌آوری شده. خدا رو شکر چینیه کلینیکای زیادی شده امارت اسلامی زحمت زیادی کشیدم تشکر میکنیم انشالله که دیگه نباشه ولی آرامش فعلا خیلی خوبه امنیت خوبی برخورداریم همه جامعه ما آرام هستن ما خیلی خوشحالیم از بعد. د یادولو وړ ده چې اسلامي امارت د یادې پدیدې د اساسي حل په موخه د کوکنارو په کرکیله او قاچاق هم بندیز وضع کړ چې له دې بندیز سره د هیواد په ټولو سیمو کې قاچاق او د کوکنارو کرکیله تقریبا صفر ته راکښته سوې ده.